سره په دې کې راغی. اوس زه وایم چې په شارټ کټ باندې د دې دا خوې خاصیت په دې وراچوم نو څنګه به کوو؟ تاسو به دا انتخاب کوئ یا به یو حرف باندې ودرېږئ، صحیح ده؟ په دې به ودرېږئ. مثلا تاسو به واخلئ کنټرول شفټ سی به ووهئ، کنټرول شفټ سی، کنټرول ګوره زه دلته تاسو ته لیکم کنټرول پلس شفټ پلس سی او چې به پیسټ کوئ د پیسټ کولو شارټ کټ چې دی د پیسټ د هغې شارټ کټ عین شی همدغه خبره ده، کنټرول پلس شفټ پلس وی دې شارټ کټ دی. زه راځم یا انتخابوم یا یو دانه کې داسې ودرېږم. دلته راللم د دې نه مې چې واخیسته کنټرول پلس شفټ پلس سی سره دا ما دا فارمیټ کاپي کو. اوس چې زه دلته راشم دا مې ټول به بیا انتخابوئ. کنټرول پلس شفټ پلس وی چې دی دا موږ سره شارټ کټ دی نو دا موږ سره په دې ځای کې پیسټ شو، دا موږ سره په دې ځای کې پیسټ شو. دا زموږ د کټ کاپي پیسټ خبره وه چې موږ په دې کې وکړله چې موږ دا یو ټیکسټ څنګه د یو ځای نه بل ځای ته کټ کولی شو او د یو ډاکومنټ نه بل ډاکومنټ ته دا موږ څنګه انتقالولی شو، دا د هغې طریقه وه. اوس چې کله زه دلته راشم لاندې وګورئ تاسو پیسټ سپیشل په دې کې چې دی موږ سره ګڼ شمېر خبرې دي. ګوره دلته چې دی هر یو کمانډ خپله دنده لري او دا به تاسو ډېر ښه زده کوئ چې دا د مایکروسافټ ورډ سټارټینګ دی او لومړنۍ ورځې دي به چې دا تاسو ښه زده وي نو بیا وروسته تاسو ته مشکل نه وي. په دې کې چې دی زیات کمانډونه دي. اول کمانډ یې لیکلی دی مایکروسافټ ورډ ابجکټ. نو مطلب څه دی؟ ګوره که زه کله د انزرټ ټیب ته راشم په دې انزرټ ټیب کې چې زه راشم دې ځای کې دا شیپ راوالم دا زمونږ ابجکټ دی. مطلب دا دی چې دا ابجکټ د یو ځای نه بل ځای ته مونږ په اسانۍ باندې موو کولی شو. دلته چې دی شو یو کلر ورکولی شو، دلته چې دی یو کلر بل چینج کولی شو، یو بارډر ورکولی شو، نو دا د یو ځای نه بل ځای ته مونږ موو کولی شو. زه غواړم چې دا ټکسټ هم د یو ځای نه بل ځای ته موو کړم نو دا به تاسو ټول انتخاب کوئ کنټرول سی سره او یا به د دې ځای نه دا کاپي کوئ او انټر بټن به ووهئ لاندې. د دې لپاره به بیا راشي تاسې په دې وړه نقطه به کلیک کوئ، ډایرکټ به په پیس بټن باندې کلیک نه کوئ، په دې وړه نقطه به کلیک کوئ چې دا لیست راشي. په دې لیست کې به پیس سپیشل ته راشئ. په دې کې چې دی مایکروسافټ ورډ ابجکټ ته به راشئ او دا به د دې ځای نه اوکې کوئ. اوس چې دی دا موږ سره از ابجکټ پیس کېږي. ښه دا اوس وګورئ د دې نه اوس یوه کرښه لیکه تاوه شوله. دا اوس موږ د یو ځای نه بل ځای ته ډېر په اسانۍ موو کولی، موو مطلب وړلی شو. نو دا به اوس چې دی لږ سختي په دې کې دی چې یو ځای نه بل ځای ته وړئ لږ سختیوالی ورکوئ چې لږ نور هم اسانه کړو. نو تاسو به په دې لیاوټ ټیب کې وګورئ دې ځای کې دلته به تاسو راشئ او د دې ځای نه به دا ریپ ټکسټ کې به دا ځان سره دې ځای کې به دا ځان سره سکویر واخلئ، سکویر. نو دا چې دی هغه لیکې دې ورکړي شو صرف ډاټ ډاټ یې ورته ورکړل. دا چې دی اوس دې ځای کې ځان سره ښه په اسانۍ باندې کېښوستلی شم، د یو ځای نه بل ځای ته وړی شم مثلا داسې دا موږ د یو ځای نه بل ځای ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالولی شو. نو دا موږ سره د ورډ ابجکټ کار چې موږ یو لیکنه د